شپږ هغه یتیم ماشومان چې د بې سرپرستۍ یوه دردناکه کیسه تر شا پرېږدي. دوی د پکتیا ولایت اوسیدونکي دي. 2 کاله وړاندې نامعلوم وسلوالو پلار ورته وواژه، خو وروسته په خوست کې میشت شول. له 1 کال وروسته بیا مور د ژوند سختۍ ونه زغملی شوې، تر دې چې په خپله یې ځان وژنه وکړه. له 1 کال راهیسې له یوه نسکه ورور سره ژوند تېروه، خو ورور هم د دوی سرپرستي ونه زغمله. هماغه و چې اونۍ وړاندې خپل کور خوشی کړ او 6 وړه ماشومان په خالي ډاګ په بې برخلیکه توګه تر شنه اسمان لاندې پرېښودل. محمد زلی خان چې د یادو یتیمانو سره په ګاونډ کې اوسېدو لا هم ژاړي. خو ولې؟ دی وایي د شپې د دروازې ټک ټک شو، دروازه یې خلاصه کړه، که نه ګوري ماشومان یې مخې ته ولاړ دي. داسې ماشومان چې لوږې، ساړه او ویرې وهلي دي او د مرستې غوښتنه کوي. د هغه زه نشم برداشت کولی، نشم کړی چې زه وغږېږم مېدی په پاره کې چې کوم مېدی سره زویتا شوی ده. نو کلیوال د ملګري سره روان شو سره او رئیس صاحب ته تلیفون وکړلو نه دیله چې دی سره مونږ تماس ونیسو. نه وروسته تر دې ځایه پوره مونږ ورسول. دوی اوس د ماشومانو یوه روزنتون ته راوړل شوي دي. د خوست کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وایي چې دوی به د یادو ماشومانو پوره روزنه او پالنه کوي. ورځ که مو دوی ته په روزنتون کې یو ځانګړی اتاق مهیا کړ، دوی به هم د روزنتون د نورو ماشومانو په شان په ښوونه روزنه کې په همدې ډول په همدې روزنتون کې به د دوی پالنه کیږي او بنا په قوانینو به د دوی تر بلاغته د دوی پرورش په همدغه روزنتون کې کیږي. بلخوا د هیواد په لر او بر کې پر روانه جګړه او شته غربت هم نیوکې کیږي. بډایه خلک، تجار د دا رقم ته خلک لاسنیوی باید وکړي، مرستې ورسره وکړي، کومکونه ورسره وکړي. او ځکه چې موږ ته څه پته لګېږي، هر ولسوالۍ کې څیک سرمایه‌داري اوسېږي، ولاته باید خپل فکر نظیر پوه په داخل کې. یادو ماشومانو ته اوس د لوبو د وسایلو ترڅنګ د استوګنې ځانګړې خونه هم په واک کې ورکړل شوه. د ذکر شویو یتیمانو تر ټولو مشر یې 14 کلن مشرف دی او تر ټولو کم عمر یې بیا 6 کلنه مدینه ده. د خوست د کار او ټولنیزو چارو د مسؤلینو په وینا په یاد روزنتون کې ګڼ نور داسې بې سرپرسته ماشومان ژوند کوي چې د هر یوه کیسه له بېلابېلو تراژیدیو ډکه ده. کوچنۍ مدینه چې تازه د دغه روزنتون میلمنه شوه، لا معلومه نه ده چې په دې کم عمر کې به د مور او پلار بیلتون وزغملی شي که څنګه. سیف الله ظاهر، انعکاس راډیو تلویزیون، خوست.